تاکل دزمکه بسر گردش کو زمکه ورتوي زتا ته ډیر خوشاله وما مرحبا مرحبا ذرا شزما په طرف باندې الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين والثقلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشوق صلى الدروج الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اولا لحضرت العلامہ ومولانا مولوی عبداللہ شمشیر سبنا یو جہان مننکو ثانیا دلتا چکما حفظ استازان ناستی ملگری ناستی داغوی پہ اجازت سرا چند خبرکم ستاسو پہ حضور کے اغدا چې د کوم کتاب په مناسبت مونږ او تاسو راجم شویو دا یو نازنین کتاب دا یو مقدس کتاب دا لارین کتاب د شک نه پاک کتاب داسې کتاب چې چا د دغه کتاب په یو حرف کې شک کړی دا چا د دغه کتاب په یو ټکي کې شک کړی دا چا د دغه کتاب په یو زر کې شک کړی چا د دغه کتاب په یو زیر کې شک کړی چا د دغه کتاب په یو شک کې شک کړی دا رب العالمین دا هغه انسان دنیا او آخرت ختم کړي دا هغه کتاب په مناسبت راجم شي چې رب العالمین ملائکه ته وایي دغه کتاب تاسو اخلئ ملائکه وایي یا رب العالمین دغه کتاب ساتنه مونږ نشو کولی رب العالمین د ملائکو نه وروسته هغه قوي خلکو ته وایي چې کوم جنیات دي دغه کتاب تاسو اخلئ جنیات ورته وایي رب العالمین دغه کتاب ساتنه مونږ نشو کولی د هغې نه وروسته رب العالمین اسمانونو ته وایي دا کتاب منزل تاسو قبول کړئ اسمانونه رب العالمین ته وایي یا ربي الله موږ دغه کتاب نسو اخیستلی د هغې نه وروسته رب العالمین غرونه ته وایي دغه کتاب منزل د ځان سره کلک کړئ غرونه ورته وایي یا رب العالمین د دغه کتاب ساتنه موږ نشو کولی د هغې نه وروسته رب العالمین هوا ته وایي دغه کتاب منزل د ځان سره کلک کړئ هوا ورته وایي یا رب العالمین دغه کتاب موږ نسو قبلولی ډېر غټ عظیم الشان کتاب ده نازنین انسان ده نازنین انسان ده چې رب العالمین د حضرت محمد عربي علیه الصلاة والسلام سینې ته راوستی د محمد عربي علیه الصلاة والسلام هغه روح مبارک
بواسطة حضرت جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل على محمد وهو الحق من ربهم بواسطة حضرت جبرائيل عليه الصلاة والسلام دغ كتاب محمد عربي إمام الأنبياء تاجدار حرم أفضل الرسل الرسل خير الرسل أفضل الرسل إمام الأنبياء محمد عربي عليه الصلاة والسلام نازلين سنوة جدغ كتاب بنازلك نازلين كتاب جدغ كتاب بنازلك نازلين سنوة جدغ كتاب بنازلك نازلين مخلوق جدغ كتاب بنازلك نازلين أمته جدغ كتاب والتراوست لك سرنجي محمد عربي عليه الصلاة والسلام أغا مقام بنور أنبياء وجدة نقسي محمد عربي عليه الصلاة والسلام أمة خصوصية بدي نور أمتان والدة لك سرنجي محمد عربي عليه الصلاة والسلام شاني بابركت وجدة نقسي أمتان بدي نور أمة رباني وجدي سامعين حضراته محمد عربي عليه الصلاة والسلام نشنا معجزات دي لك سرنجي نور أنبياء عليه الصلاة والسلام معجزات ذكر شبيني دقسد إمام الأنبياء بيحترين معجزة أغا قرآن أغا بيحترين كتاب أغا قرآن أغا منزل كتاب أغا قرآن أغا لا ريب فيه كتاب أغا قرآن لك سرنجي ده قرآن بيو حرفاني إيمان نوڑ ده دق صفاتي سو أو بدأ إيمان ده دنيا نلاره محمد عربي عليه الصلاة والسلام ده دق إنسان آغا دمكري پلاس کی اخلی دیوی چی دق إنسان با بدق عقیدی سرا زب جنت ده داخلو ما چکلا دم إنسان ده قرآن ده يو حرف ده إنكار نکی أو کچیر ده جا إنكارو کر ده قرآن ده آياتنا ده قرآن ده تكنا دق إنسان واجب الجهنم ده دق إنسان بجهنم ده زي زكاة قرآن ده يو آيات ده إنكار كول ده قرآن ده يو تكنا إنكار كول إنسان گناهکار کیگی حتی مفسرین حضرات کوئی چسوک ده قرآن ده یو حرف انکارو کی دق انسان بذی خبر کافر کیگی رب العالمین ده لقسی شک و شبین منگو تاسو اساتی لکه سرنگ چی تورات بحضرت موسیٰ علیہ السلام نازل شوه انجیل بحضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل شوه دعوت بحضرت زبور بحضرت داود علیہ السلام نازل شوه دقس قرآن ومحمد عربی علیہ السلام نازل شوه تورات چکل نازل کیگی رب العالمین ورتوی یا موسیٰ راسا تو کوئی حتور پترخ مانے راسا التا بزتاتا یو کتاب ترکما چی تورات پہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوئی حتور پرسکی پترخ مانے دی چکل التا دی رب العالمین تورات پہ نازل کی داغین اور اس طرح دی اخبرو امتیانو تا آغا کتاب خی امتیانی وی منگا تک خبر نمڑو تردی پوری چی منگ آغا صاحب چتاتے کتاب راڑو تردی چی منگا پدی خبر استرگو ونینو یای منگا مخبر آواز پانورو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تا التجا او دعا کی رب العالمین ورتوی یا موسیٰ راولا خبر امتیان دے زمان بندگات راولا چکلے اندر راولی رب العالمین خبر اثر کی رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سر خبر کی دا خبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امتیان اوری دا بنی اسرائیل دا سخت لخلق حضرت موسیٰ علیہ السلام توی تردی منگم دا تورات اوسم نمرو دا خبر اوسم نمرو تردی کہ رب العالمین من تخبل دیدار رانکی رب العالمین جلالیت بغسکر آگئے دا بندگانی دا توفات مڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تسوال کی یا رب العالمین داخو اویا کسانول چمارا وستول دا کچیتا خبرو امتیانو تلار شما حلقو تلار شما اوصولا اسلکا زمان اغم شانی بوتل او التے مکل داخو اسلکا رب العالمین ورتوی یا موسیٰ بیغم شا
اویا کسان د بیرته راژوندي شي اویا کسان راژوندي شول موسی علیه السلام راوستل دا د موسی علیه السلام د تورات هغه لنډه خبره وله زبور په حضرت داود علیه السلام نازل شوی لکه څرنګه چې رب العالمین حضرت موسی ته کتاب ورکړي ورته وایي کوهي نور ته راشه رب العالمین دقسې کتاب منزل زبور حضرت داود ته ورکړي ورته وایي یا داود علیک السلام خپل عبادت خانې ته داخل شه هلته لاړ شه حضرت داود علیه السلام خپل عبادت خانې ته ځي هلته چې کله ځي هلته رب العالمین په حضرت داود علیه السلام زبور نازل کئی داغین ورستا انجیل دا اگر پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل کی گئی رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام توئی لارشا تم خبر عبادت خانی تا داخل شا تم علت داخل شا علت بپتامانے کتاب نازل کی گئی یو بہترین کتاب تا دا سی کتاب دا چه قرآن حکیم دا قرآن شریف دا قرآن منزل دا قرآن لاریب دا قرآن کریم دا دا هر قرآن او دا هر دا قرآن دا ٹکو او دا قرآن دا زورو زید او دا قرآن دا غڑوندی او دا شد او دا مد آغا کتاب دا چکلا جگہ کتاب دنیا ترازی رب العالمین حضرت محمد عربی علیہ السلام توئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا کتاب چکل نازل شو دا دین ورستا اغسل صحیفی بند شولی دری کتابونا بند شل دا دین ورستا با ستا پا کتاب بانی عمل کئی ولی دا آخر زمانے پیغمبر او کتاب پتا مانی آخرنے نازل دا پتا بخلق ایمان نوڑی او بلدا ستا پا کتاب بخلق ایمان نوڑی کچر تا پتا ایمان راوڑی ستا پا کتاب ایمان نہ نوڑی بیا مسلمان خدا او کچر تا دا سے پوشو چی رب العالمین نے پخاص پما ایمان راوڑی او پتا ایمان نہ راوڑی بیا مسلمان نشو تردی چکل ما امنی او تا امنی بیا بد دب کے انسان ایمان کامل شی یو آغا بہترین کتاب دا چی حضرت محمد عربی علیہ السلام فکم طرف پانیزی حضرت جبرائیل علیہ السلام الترازی کتاب پہ نازل کی گئی چکلت محمد عربی علیہ السلام پڑھنے کی لقمن یہ تصل سے مشکل پیدا کی گئی جبرائیل علیہ السلام الترازی محمد عربی علیہ السلام پہ جنگ کے بدر دا قرآن التنازل کی گئی محمد عربی علیہ السلام صحابہ کرام سرناس قرآن التنازل کی گئی محمد عربی علیہ السلام اپنو بیبیانو سرناستا قرآن التنازل کی گئی محمد عربی علیہ السلام پغرون کی دا قرآن التنازل کی گئی اگر بہترین کتاب دا بہترین شخصیت نازل شوی دا لیکن سرنچے بہترین کتاب سو بہترین شخصیت نازل سو دقا سے جاسون تلغا قرآن دا کئی دا بہترین پگر زیدن حضور علیہ السلام حدیث مبارک کے فرمائے چاچے قرآن تک او عمل بھی اکر او چاہتے اخود دق انسان با پورز قیامت کی ز شفاعت کرد یعنی دق انسان با ز جنت پخبل داخل دویم حدیث مبارک کی فرمائی چاچے قرآن تک دا قرآن نسخی تکی بل چاہتا اخود لی او دق انسان دا قرآن پا وئین سر دا قرآن پا ترتیب زان برابر یعنی پا شریعت زان برابر زانی شریعت نمائل زانی پا شریعت کی داخل کر رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دق انسانم جنتی دق انسانم جنت داخلی گئی او حدیث مبارک کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی فورت دا قیامت کی با دا اقا معشق دا اغا سڑی چچا پا دنیا کی قرآن پا حفظ دا کڑی یہ قرآن پا نادرت دا کڑی فورت دا قیامت کی دا دقا معشق مور او پلار تا دا سروزر و تاج پسر کی گئی دا سی تاج پسر کی گئی چھ دا سی تاج چھ اغا پا دنیا کی چالی در لگا دا سی تاج چچا پا دنیا کی مخصوص کرے ندا آغا صدر پا دنیا کے
نشتا هغه سپین زر په دنیا کې نشتا هغه اخروي سره زر دي هغه اخروي سپین زر دي لکه څرنګه چې د ماشوم مور او پلار ته دقسې مقام میلاو ده د حق انسان به څه مقام وي چا چې قرآن په خپله زده کړ او ماشوم ته ور وښوده محبوب علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې چا قرآن زده کړ دا به د عوامو سره ځان برابر نه کړي د عوامو نه دې ځان بیل کړي ځکه د عوامو ناس ته بدلت د قرآن د برکت د وجې نه په قاري کې عمل باید موجود شي د قرآن د ویلو د وجې نه باید په قاري کې د آخرت سوچ پیدا شي قاري باید په شریعت عمل بېهوده خبرې باید ونه وایي ګټې وټې خبرې ونه وایي قاري باید دروغ ونه وایي قاري باید د فاسقانو د فاجرانو سره ناسته ونه کړي ځکه هغه بهترین کتاب په سینه کې پروت ده چې کله په سینه کې پروت ده دا یو د انسان لپاره کرامت ده د انسان په خېټه کې زیاته ډوډۍ نه چېږي د انسان په خېټه کې زیاتې اوبه نه چېږي د انسان په خېټه کې زیات فروټ نه چېږي مګر نازنین کتاب ته چې کله کوم انسان وایي او دغه کتاب د انسان په دې سینه کې غورځي دا څنګه بهترین انسان ده بهترین قاري ده دا د رب العالمین په انسان باندې خصوصي فضل او احسان ده او بالحدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بهترین حق شخصیت ده چې په ورځ د قیامت کې یا په قبر کې به قبر به نه بسته کوي یعنی قبر به پې نه راځي قبر به دغه انسان نه ختموي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بقبر کې د چا برزخونه د چا وجودونه نه ختمېږي یو د انبیاو علیه الصلاة والسلام وجودونه په قبر کې نه خاورې کېږي یو د اولیاو وجودونه په قبر کې نه خاورې کېږي یو د شهداو وجودونه په قبر کې نه خاورې کېږي یو د علماو وجودونه په قبر کې نه خاورې کېږي یو د حافظانو وجودونه په قبر کې نه خاورې کېږي دې چې کله د په ورځ د قیامت کې راقائمېږي دغه قاري به په ورځ د قیامت کې لکه څرنګه چې دی په دنیا کې په کوم طرز کې وفات شوی دغه قاري به په ورځ د قیامت کې همقسې د قبر نه راوچتېږي او حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه انسان بهترین ده ځکه دا د قرآن معجزه ده